علیشه په یو کمره کې ناسته ده، مور یې په بله کمره کې ناسته ده، دواړه لګیا دي یو بل ته کنځلې کوي او د دې مینوال به ورته مونږ ووایو چې کوم د دغه فضول مینوالي دي هغوی ورته ګفټینګ کوي، یعنی دوی ته پیسې ورلیږي. دا ویډیوګانې به در سره شریکوم چې مور لور ته څنګه خېټه ښکاره کړله او لور مور ته څنګه د خپل شاته سامان ښکاره کو. دا ویډیوګانې شریکول زه مناسب نه ګڼم چې تاسو سره شریک کړم، خو دا ضرورت دی چې نن سبا تاسو په دې هر څه باندې پوه کړم چې په ټیک ټاک باندې دا خلک کومې بې شرمېانې کوي. نو ویډیو به در سره شریکوم، ضرور موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې دغه علیشه او د مور چې کومه د سونیا شاه دوی به مخکې په یوټیوب باندې راتلل، د دوی په یوټیوب باندې مختلفې چینلې وي چې دوی به په دغه طریقه باندې پیسې ګټلې او دوی پسې ډیر خلک کور ته هم ورغلي او ورته ویلي چې دا کارونه مه کوئ، دا کارونه پرېږدئ، خو دوی بیا هم نه سمېدل. اخر چې کله نه ټیک ټاک په پاکستان کې لانچ شو او خلکو اکاونټونه جوړ کړل، په دغه طریقه باندې پیسې ګټل شروع کړل، نو اوس دوی داسې کار کړی دی چې علیشه په یو کمره کې ناسته وي، مور په بله کمره کې ناسته وي، یعنی دوی په مختلفو کمرو کې شریک شوي، تقسیم شوي دي او یو بل ته کنځل کوي، یا چې یو گیم وګټي ډیر ګفټینګ ورته وشي، بل ته کم ګفټینګ وشي، نو کم کس ته چې کم شوی وي نو هغه بیا دې بل ته وایي چې ما ته خېټه ښکاره کړه، یا راته سینې ښکاره کړه، یا راته د وجود نور کوم حصې چې یان تر دې چې تر پرتوغاښه پورې ورته یادوي چې دغه راته ښکاره کړه، او دوی هم بیا ورته ښکاره کوي. اگر که په پاکستان کې خو بیا ټیک ټاک لایف بند دی، خو دغه ویډیوګانې بیا خلک راخلي په یوټیوب باندې شیر کوي، په یوټیوب باندې دوی په دې طریقو باندې بیا پیسې ګټي، یعنی خلک پرې هم پیسې ګټي او دوی چې دی په ټیک ټاک باندې پیسې ګټي. نو یقینا چې سخته خبره ده. الله پاک دې داسې بېهودګۍ نه ټول مسلمانانو ساتي. علیشه او د دې مور ته پکار دی چې د دې څه متبادل لاره خپله کړي او څه کار روزګار شروع کړي، څه بزنس شروع کړي، نو هغه هم ښه خبره ده. خو په کومه طریقه چې دوی دا پیسې ګټي، د خپل جسم نمایش کول، خپل جسم ښکاره کول، د ښځې جسم چې دی دا عورت دی، یعنې ښکاره کول یې بالکل نه دي پکار. خو چې دوی بیا هم دا بېهودګي کوي نو موږ به ورته د هدایت دعا کوو، بل ورته څه ویلی شو.